ستا مور چې په کم ټایم کې زموږ نه برخه اخسته نو هغې دا سوچ نه کوو چې زما نه به مې رور او پلار پاتې کېږي. خبره بچي دا لږه پیرني مې پخ کړې وه او دا به د بیجانه د دادا ډېره زیاته خوښه وه او زه وایم چې دا پیرني ولږ اوسئ. امي ستاسو خو دا ورونه نه لګي چې ستاسو کار نشي کولی پیرني وړئ. بچي مونږ چې په کم ټایم کې دې برخه اخسته نو پای ټایم کې زمونږ ډېره غټه مجبوري وه خو اوس څه وکړو زما دا زړه ډېر زیات خفه دی. وایي به زه بچي ته دا پیرني اوسه. ولې هلکه دلته څه چل کې؟ ماما جي زه خو ستاسو کار رالم امي وي چې پیرني اوسه. تا ته جدا پته نشته دی چې ستا مور زموږ نه برخه اخیستې ده؟ ستا مور چې په کوم وخت کې زموږ نه برخه واخیسته نو موږ په هغې وخت کې دا مړه حساب کړل ده او تاسو بیا څه کوئ چې زموږ پسې راځئ. مور ته به دې دا خبره وکړې چې نه به راباندې راځي او نه به درباندې درځو. سپک ځای ځای نه برخه خو نن زما مور اخیستې ده نو زما پکې څه قصور دی خو تی نه دی نو زما بابا لی ورکړه دا پیرني. نه د باباګان شته دی او نه د ماماګان شته دی. ستا مور چې په کم ټایم کې زموږ نه برخه اخیسته نو هغې دا سوچ نه کوو چې زما نه به مې رور او پلار پاتې کېږي. نو اوس راپسې له راځئ دا لار واخله سپک ځه. یاره بچی دا بهر څوک و دا اواز چې وکړو؟ یاره دادا دا خو بابر راغلی و د ارامخورۍ هغه زوی موږ له پیرني راوړوه. ها بابر راغلی بچی هغه خو زما ډېر یادېږي. ورشې بر راویښې جوابی راځه. یاره دادا د هغې زوی زه دلته پرېږدم هغوی خو زموږ نه خپله برخه اخیستې ده بیا راپسې دلته څه له راځي. هغه زوی خو مې وله بار دومره سپک وځغلو چې آینده دپاره بیا دلته زموږ په دروازه قدم هم کېنهدي. یلکه بچی دا خو تاسو څه روپۍ ناروا وکړه دومره زیاتې څوک کي؟ بابر کو هر څنګه دی زما خو نوسې دی زما خو د زړه غوښې دی او تا د ځان نه تاسې سور پیرغونه زندیق ته د ځان نه جوړ کړی دی. هغه معصوم غریب تا د ور نه وزغله او باقي پاتې شوه د هغه د مور خبره چې ته یې زموږ نه خپله حق اخیستې دی خپله برخه نو خپله برخه خو هغوی په مجبورۍ اخیستې ده او هغې ما ته ووایي چې به دادا زه ستاسو نه برخه نه اخلم خو ما ته پته وه چې د هغوی مجبوري ده او د غټې مجبورۍ هغه وه چې ما ورله د خپل طرفه برخه ورکړه. که چېرې دا برخه تاسو ته ما پرېښې وي نو تاسو خو له بیا د سره نه ورکوله خو شکر دی چې ما له په ژوندانه خپله برخه ورکړه. بچې دا دې ډېر غټ زیاتې وکړو. وایم زما خو د زړه غار ګودیز چل دی چې اوس چې دی اوس به دېس چل وکړي چې ځان سره به لږه مټایي او 2 کیلو راواله او نور څه ټکه بکه یې سرنواله او تقریبا 3 کاله وشو چې ما خپله لور نه ده لیدلې. بس ورځو به او د هغې نه به مابي غواړو او د هغوی کره به ورځو بچې ته ورشه او ته یې سره د سامان راواله او کتونکو تاسو راته داسې ووایه چې زما دې بچي دا ښه کار وکړو که بد کار وکړو چې دا ماشوم یې د ور نه واپس خپله رایې په کمنټس کې زموږ سره ضرور شیر کړئ او که د چا نه مدورانې یا خویندې خفه شوي نو مهرباني وکړئ که د چا نه برخې اخیستې کېدای شي هغوی په مجبورۍ اخیستې نو مهرباني وکړئ لاړ شئ او هغوی رضا کړئ چې خپلې خویندې لوڼه ستاسو نه خفه وي نو الله پاک هم تاسو نه بخي ستاسو بخانه نه کېږي. کتونکو د ویډیو د سره زیات نه زیات شیر کړئ زموږ پیج فالو کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان د الله په امان ورشه د چیزې راځه